سلامونه ملګرو. د مور پلار د بېغورۍ د وجې یو هلک را پاڅېدلی دی او د خپلې سکه خور سره یې غلط کار کړی دی. مور پلار بېغوري څنګه شوې ده او د څنګه د خور سره دغه کار کړی دی. ویډیو راسره تاسو هم وګورئ چې تاسو د ټول هر څه نه هم خبر شئ، ټول معلومات درته هم ترلاسه شي، ځکه چې هغه جینۍ ټول حقیقت ښکاره کړی دی. دغه جینۍ رور چې نشهیي و، په نشې به یې کولې او د نیمو شپو به کور ته راتللو، چې په دغې باندې د دغه کور ته ډېر شکایتونه هم راغلي وو، خو مور پلار یې د دې هېڅ غم نه کوو او نه یې دته به څه ویلې، خو د به هر څنګه نشه کوله، چې په هر څنګه نشه په ټایم کې به کور ته هم رادننه شو. داسې ویل کېږي چې دغه جینۍ او ورسره یو وړوکی رور کور کې مور پلار پرېښودل او هغوی لرې چېرته لاړل د خپلوانو کره، چې کله هغوی لاړل او دغه رور چې به یې د نیمې شپې کور ته راتللو او په هر څنګه حالاتو کې به یعنې هر څنګه نشه به یې کوله. هغه چې کله کور ته راغی کتلي دي نو خور یې هم په کټ کې ملاسته وه او رور یې هم لاست و، چې دغه بدبخته انسان ورغلی دی او د خور نه یې کمبل لرې کړې ده او هغې سره یې غلط کار کولو. خور پرې را پاڅېدلې ده، هغې د ځان نه ډېره خوا کړې دی، خو چېرته هم د جینۍ او د هلک زور نه کېږي. هغه ورسره په زور زبردستۍ باندې دغه غلط کار کړی دی، چې د دې نه بیا هغه جینۍ ځان خلاص کړی دی او د نیمې شپې ته نه ګاونډیانو کره تښتېدلې ده، چې ټوله کیسه یې ورته کړې ده. خو چې هغې په ده پسې راوتې دي نو دی نه و او دی تښتېدلی و، چې هغې مور پلار ته هم اطلاع شوې ده او هغې هم راغلي دي او اوس وایي چې زموږ زوی ته دې سزا ورکړې شي. کله چې د دې زوی نشې کولې او دغه نشو په ټایم کې به کور ته راتللو، هغه ټایم یې پولیسو ته نه ویل چې دا دې ونیول شي او سزا دې ورته ورکړې شي، خو کله چې د دغه معصومې جینۍ ژوند تباه کړو او زندګي ورته برباد کړه نو اوس ورته د سزا غوښتنه کوي. دغه بېغوره مور او پلار چې اوله کې د خپلو بچي باندې غم غرض نه کولو او هغه ته یې څه نه ویل په نشه باندې، چې اوس یې دغه کارنامه ورسره په کور کې وشوه نو اوس وایي چې سزا دې ورته ورکړې شي. یا دې بدبخت او ظالم انسان ته څنګه سزا پکار ده چې پولیس یې ورته ورکړي. تاسو راسره هم خپل نظر شریک کړئ. الله دې داسې خلک غرق او تباه کړي چې څوک د خپلو رشتو پېژنګلو هم نشي کولی. تاسو ټول پې امین وایئ.